أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ څه خبرو شروع مبارک اخلاق کې چې دای په وجه باندې انسان جنت له ور داخليږي اننا ډېر مزیدار خوې چې انسان دغه نظام وساتي په دې طریقه کوم انسان چې ګناه کوي او به دا ګناه بار بار کوي او بار بار کوي او په باندې دوام کوي شرط په کې معنی کېږي نه محمد رسول الله د انسان بارے کې فرمایي چې الله دې دا سړی برباد کړي دا څومره خطرناک خبره ده شاول الله سے فرمایي چې دا د دیوبند علماء جوړي یو قوي عالم دی هندستان پاکستان افغانستان بنگلاديش په دې علاقو کې چې څومره د قران او سنت درسونه دي د ټولو استاد دی د ټولو بصیرت کې دی راځي او ډېر حق پرسته دی شوی دی شاسه فرمایي ایمان څه معنا په جبه باندې اقرار زړه کې تصدیق او د بدن د رب العالمین د امر سره برابر ګرځول خو لیکن د خپل طبيعت د شریعت برابر اول کله چې انسان د خپل طبيعت د شریعت برابر نه کوي وربدي چې انسان کې ایمان مثلا ډېر راګرانه ده یو خدای زموږ نقشې چې د خپل دماغ کې جوړ کړی دي چې موږ د کوو ګناهونه او به د غواړو جنت الفردوس دا اصل خواهش پرستی دی الاصرار بالمعاصي زموږ څه د ارشنه ګناه کیږي که سره چې د دې لکه ور باندې کې معنی چې الله زمانه د اجر مکړې شو انده بدانه تکراروم او واستانه بکنه غواړم دا سړی بدل نه دی مراد نن به هغه انسان مراد چې هغه کوي ګناه په دې باندې کوي فخر چې مرزه دا رقم سړی اندې چې ګناه مې وکړاو دا ګناه کوم د دې انسانانو باره کې قران او سنت دا فرمایي چې د جنت نه داخله ګره کنګال لري دي دا به انت نو ورسي دغه آیتونه د رسول الله احادیث د سلف صالحین آثار او ازرار د په دې مناسبت باندې بیانوي چې تر څو بر خپلم د ګنا نه توبه وباسو ملګری انتقشن دې نه منکو ذکر قرآن او سنت موږ د ایمان دزګار ده دي جنا بالکل د ایمان نورانیت اخستلېږي چې کله انسان په دې کې خپل ځان برابر کړي نو دا برابر دی چې دلته برابر نه کې بل سره برباد دی دا ګناه کوم تاسو ټول کو دې انسان به فخر کوي راځي چې نن دا وګورو قرآن او سنت کې چې د څومره نقصانی شی دی لوی نقصان بګدا چې محمد رسول الله د انسان باره کې فرمایي چې دا سړی دی الله برباد کړي ګنام کوي او باغی اصرارم کوي او رسول الله چې ستاسو باره کې د بربادي خبره وکړه نو سره خیر دی چې ته خیر به پیدا کړي هیڅ به خیر پیدا نشي مګر سیرت درس دا ویل شي وو د الله نبی په ځای کې موږ کوو شری کوشش کوو چې مخه تیر شي هغه منع کړي خو به چې رسول الله رکوع سجده له لاړو هغه سره تیر شنو ویل اللهم قطه یلا کینوا چې دا خیره وکړه دواره سره شل شو ذکر رسول الله خیره خو رسول الله کله به هغه د حدیث بیانونه خپل شاګرد له ویل چې ګوره دا زو ما د شل ذکر چې محمد رسول الله خیره والے خو یا ساته ځکه کنه موږ شنو دا خبرو کې دا د قصړیو کوز دا خبره زما باره کې شروع کړي به داخله زما قرآن او سنت ذکرینه نو حاصل دا دی چې د خبره کې زما دا مقصد او د محمد رسول الله خیره ده چې د انسان په باره کې وږي چې فویل له د شړې د الله برباد کړي به چیرته خیر پیدا نه او صدق باندې د محمد رسول الله د خبره د وجنه چې موږ څومره ګناهونه کړی دي درس مخکې دغه مبارک به شړې د الله نه بکنه وګړو چې الله انده به نه تکرار او موسانه بکنه غواړم امید درې چې الله به موږ معاف دا قصد او عزم سره کوي یو قصد نفس دی خواهش دی او بل خو رسول الله د تبعی الفاظ دي دا ډول خپل سره مخه لکیلو به ور باندې ګوره کله رسول الله د خیره له سره ټینګ دي چې به کینو څه چې کوي غریب یو دا طبيعت چې کوم شي منی او د نفس چې کوم شي منی به کولې شو که سره د محمد رسول الله د خیره نه یریږي او زموږ الله د قهر نه یریږي نو به کار د جزام بډړای
تسلیمي ورګي نو دې باره کې بعض آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض احادیث ته انسان مطالعه کی تقریبا قرآن چې کله انسان مطالعه کی اته آیتونه دې باره کې راغلي دي د رسول الله ولس احادیث او تر یوش اثار بده کړي چې اسرار ویلې صلا او د دې مقصد څه دی او حکم یې څه دی امام رغب رحمت الله علیه خبره ذکر کړې ده و اصرار دا معنا الامتناع من الاقلاع عن الذنب چې یو سړی د ګنا نه را جدا نشي هم د ګنا سره رسوليږي و دې ته ویل شي اصرار عربي لفظ دی سلیریج ګنټي د ګنا سره ځان امختکول پښتو کې تعبیر ده یا الاقامه على الذنب والعزم على فعل مثله د ګنا سره هر وخت پاتې کېدل زما پر تعبیر خو ان شاء الله پوهیږئ تاسو د ګنا سره هر وخت اوسېدل او دا غنه نه جدا کېدل دې ته ویل شي اصرار او دا ډېره خطرناکه مسله قرطبي رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې چې انسان به د ګنا نه کله جدا شي یو دا چې توبه وباسي قران کې د خپل سوچ باندې د جنت په تفاصیل یې د خپل نظر باندې هغه آیتونه او حدیث ګوري چې کې د یره او د منی خبرې د رب العالمین ابن حجر اسقلانی فرمایي ودا کوم سره چې د ګناه سره همیشه پاتې کیږي ودا چې ګوره من الکبائر دا خپل سره ګناه دا کبیره ګناه ده ورسي د عمرګری پښتنم کړو چې کبیره او صغیره ګناه څه مطلب شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې هر ګناه صغیره هم ده او کبیره هم ده دې خبره لږ سوچ کوئ کله چې تقسیم یو سړیو کې چې دا ګناه کبیره ده دا صغیره ده صغیره ګناه به خلکو بالکل د سره به ګناه نه ښکاري ډیر په جذبه او تایید سره به کوي یا بعض خلک وایي کبیره ګناه هغه لوري چې پای کې حد لعنت غضب د عالم ګناه تیزی باندې شکیږي دا کبیره او چې کوم کې لعنت وغیرہ دا شي نه د امي انسان ګناه نه به صغیره خو بنا بر هر تقدیر یو شاعر ویل دا ډېر مزیدار شعر ویل دی دا غر چې جوړ شوی دا ګوره د وړو وړو قرتکانو نه جوړ شوی دی څنګه نه دغه خبره باندې کې چې لکه دا ګناه معمولی غو نه ګناه وکړو ما څه قتل نه کړی څه جنا خو نه دا کړی بل فحشاء خو نه دا کړی ان من المعصيه المعصيه بعدها یو ګناه چې وکړو به بل ایسه سره به راګیر شي دا ډېر خطرناکه مسله ا دې سره دا سړی چې په دې ګناه باندې اصرار کوي اکثر وخت کې علماء دا خبر ورکړي چې دغه وجه عناد وېزه دا ګناه څنګه کومه د افغاني سره په دې باندې رد کوي او بس دې له وګور کوم به تور مثال د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو تر ابو طالب هغه دا کوم معلومات چې د محمد رسول الله په حق نبی دی او دا الله نبی دی او دا قران د الله کلام دی خو ځکه نه منم چې به خلک دشي وي چې د وراره دین ومنو سبب زنانم به لګي بری ګدر باندې چې مړ ابو طالب عمر به غیرت سره د جهنم د اور نه ویری دي چې تسلیمي ورکړه وزه نه مان او د رسول الله ډېر کرام هم کړی دی ورځ عباس سے ورته ویلي دا رسول الله کاکاو وزما د روح سره خدمتونه کړی سره کاکا تر دې د خدمتونو څخه نتیجه غلا ورکړه او د جهنم په منځ کې پروت اعلان د اخر کې د سر الله راکې جوړې دی سپلی د ور دی دماغ جو شوی په دې پوزه باندې راوځي دا په ټول انسانانو کې سپک انسان به اعتبار د عذاب زموږ د محمد رسول الله ډېر اکرام هم کړی دی ورځ د مکه مشرکان رالل او دا خبره و چې د سړی منکا یا به د په ځای باندې مونږ طالب بل الګ درګو دا خدمت کوا مینه محبت سره رسول ما والا کدا ستا بچي او دا مونږ لره کوم به قتل یا تعجب څخه مخل خلک تاسو زه خپل بچي وراره تاسو نظر کوم دا وژنه خپل بچي ما باندې ساتي خود دې ویره تم له گزاره وکړه لګډیر انسان باندې کې واقعي دې گزاره دوی دا په دین دې کې به څه گزاره کوي یو صفه خبره ده ولکه چې خبر شوی او چې شیرونه ورته ویل شي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا
ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وزما وراره چې کوم دین بیانې بالکل بیانوا د خلک ستایي وختلم ګوتې نشي دروړي مګر چې کله مرشم به کار خپل لې چې مرش ډیر حق دین دراوړې د ډیر رښتینی سړی هغه دوی کاکا ولې منینا به خلک دا خبره کوي چې د جانم د ور نه وډار شي زدا نه مانه زين لبدا سوال مريش د دومره خدمتونه رسول الله کړی نو ولې رب العالمین د توفیق د ایمان ورنه کې وجه دار چې د الله د رضا لپاره نه کول قومي غیرت نو حاصل دا منه اصرار په ګناه باندې او عناد دا شکل یو سړی شروع کی نو د شي انسان له د جنت داخله در بیړې ګرځي شي. یو حدیث کې راځي پروي د عبد الله بن عمرو بن العاص در محمد رسول الله نقل کوي انه قال وهو على المنبر دا الله نبی دا خبر وکړه بده چې د منبر ناس اے خلکو رحم وکړئ ترحم وتاسو باندې بد الله رحمه رحم وکړي شي. د حدیث توجه واغفروا د الله نه بکنه وغواړي الله تاسو له بکنه وکړي. ويل تبعيدا هغه انسان لا چې خبره ووري او بالکل به اغاز د کین نور باندې عمل کوي او ويل تبادشي د جهنم منځ د لار چې هغه انسانان چې دی ګناه کوي او په باندې اصرار کوي او کله یې چې دا ګناه ده. رسول الله فرمای یو سړی ګناه کوي ګناه دي خبره لږ متوجه دا اوس ګناه ده او مانه کله پته چې دا دروغ ګناه ده دا غیبت ګناه ده یا بل ګناه او د دې باوجود هم زدا کار کوم نو رسول الله فرمایي چې ویل له دسی انسان د الله د جهنم منزل بوشي دسی انسان د الله برباد کی دسی انسان د رب العالمین تسنس کی څومره خطرناک خبره ده. دا یو حدیث مو وسو سره بس چې ټول ګناهونه ور باندې شړې فریدي او د رسول الله د خبره لبیک وای. نبی څنګه لدا سوال راځي چې د سړی نه ګناه کېږي توبه مباسي او بهم ګناه کېږي توبه آیدا په دې کې داخل لکنه جواب پروي د ابوبکر باندې نقل لې دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ما اصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مره چې کله سړی نه ګناه وشو به رب العالمین په بکنه وغواړي اگر که د ورځې ته اگر کړی دا ګناه کېږي الله رب العزت دا په خلکو کې نه راولي. دا څنګه د الله مهرباني لم تاسو ګورئ څومره مهربان دی کار د ګناه چې درنه وشو وای چې الله ما معاف کا الله دې به بګینه راګيري خو که شرط فخر پې کوي بس وسره غیر شوي جنت نه دې الله ګوره محروم کړي وړه وړه خبره دې سبب بل طرف باندې بوشي. یو بل حدیث غوړي دا څومره خطرناک حدیث دی د ازمه مشو زنانه که چرته بلار باندې رواني وي سړي ورته اسی په بد نظر باندې وکړه چې ځان متصوف ور وجلې نه پری دوینه راځي چې بل خپل زنانه باندې بل رحم هغه کوم رحم دی حدیث کې محمد رسول الله ذکر کړی دی. د ابي مالک اشعري نه نقل له رسول الله فرمایي چې زما په امت کې یو څلور د جاهلیت خوونه دي نه پری دی بالکل. یو فخر بده نسب باندې چې مړه زه پلانې سي به زه پلانې سي بچي دیم د خلکو باندې سبونه باندې الله امتحان دا مړه به کې د چا بچي شو لاري بروم بره دا خبره کوله نن دا وسمه مخله ولاړ دي او بل چې کله باران به وشي نو بدپالي نشي ای سبب وې دا نسبتونه کوي د ستورو لاره دا پلانې ستوري د وجه نه دا باران وش او النياحه ومړو باندې شړه سبا ان شاء الله د شریعت بدرس کې راځي. ام کلثوم د محمد رسول الله لور ده د عثمان رضی الله عنه بیبي دا چې کله وفات شو رسول الله په قبر غاړه باندې ناس او رسول غني وکړي راوالي د زینب رضی الله عنها بچي مده جوړو د محمد رسول الله رسول غني وکړي لاړ صحابه ورته یا رسول الله تم ژاړي وانما هذه رحمه دا خدای الله رحمت دی دلته مراد هغه جړه د شکل حساب کور کې مړ وشو دا زنانه ویرونه شروع کړي دا مخ یو غریوون نشلې وکړو بس رسول الله فرمایي راځي چې اوس په خپل زنانو باندې شفقت وکړه هغه د شي وي النائحه اقا زنانه چې هغه به مړو کې ویرونه کوي او جړاګانې کوي دا مخونه یو غریوان شلې اذا لم تتب قبل موتها چې توبه وي نسره مرګ نه مخکي تقام يوم القيامه چې کذب ورځ قیامت راوچته شي وعليها بده کذبان سربال من قطران د تنبي قلعي ويلډینګ یو کمیس بل ورواوي
د سړي مور خور خزا چې کله به تور مثال په دنیا کې سړی غلا په بد نظر باندې وګوري چې قتل ورته وي یا چې کنزل وي ځان په وجني نو که سړی ځان غیرتی سړی جوړي غیرت دار چې په ورځ قمه د ټول قومونو په وړاندې سره مور لا سره خور سره کجلا دور کمیس الله وروانه کوي او دا په دې باندې ورغوستل کېږي چې په دې مړو کې جړاګانې کوي او دا مخونه کوي وای ګریوان نشلي او دا وکتو باسي جزې فزي کوي الله د موږ دلیدل چې په موږ د مصیبتونو تشکیل کړي دي او داسمون بل څوک دي چې دا تامړ کې او نور زنانه ځان سره جمع کې هغه سره بده کې شریک شي دي فرید د څه سخت قلعي او تانبه ویلډینګ دا غیدنه ویلډینګ دا الله وروا غوندي یو حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سلمہ ابن اکوع نقل له د رسول الله پاک یو شړې هغه به چپ لاس باندې خوراک کړ دې خبر له متوجي زمون دې سیاسيان ځان له یو ډېر وکړ خلک د دنیا په کارونه کې وایي چې به چپ لاس باندې خوراک کوي پهله چې اخري به چپ لاس راوالي او بل چې به تور مثال یو مړی یو بل شي اخري میوا هغه به چپ لاس باندې خوري رسول الله ورته چې کل به یمینک دې کې لاس باندې خوراک کوي نو بعض متکبرون چې د قران او سنت بیان کوي چې صحیح بل پنځه کته لري اوچته کا یا په دې کې لاس باندې خوراک کوي نو قال غوي لا استه وزوره طاقت دین لره ګوره ګناه وکړه به دې ګناه باندې کلک پاتې شو چې تا کله یو سړی ویل چې دا دین کار درکې نشته دا درکې راواله عمر سے فرمایي ورحم الله من حداني الي عيوبي الله رب العزت په اقل انسان باندې رحم وکړي چې زما عیبونه مالا په ګوتو کې څه مطلب موږ تاسو ټول کې نقصان نشته لیکن یو ملګری بل ملګری لدی شي وجه آشنا خپګیږه ما تدا پنځه کته ساتي او ته دروغ وي او ته دا کار د کار ځان سره دا ګورډه سخت ګناه لري بده شي انسان د الله رحم وکړي زد کې بنا راځي نو هغه سړي ویلې زما طاقت نشه د الله نبی فرمایي و طاقت ونه لري الله دې طاقت دې لاسه بالکل ورنک دې سړي دا خبر سره د کبر د وجه نه وکړه فما رفعها الى فيه دي انسان تر مرګ پورې به د الله ځخ خپل اوچت نه شل الله یې سفلچ کی دی بل حدیث وګورئ دا څومره خطرناکه مسله ده ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله نور دي دي هغه فرمایي چې کل امتي زما ټول امت به معاف کړي شي الا المجاهرين مگر هغه انسانان چې هغه کار ګناه کوي څه مطلب دا حدیث د وحوه حدیث دی دله خوشالي وکړه د برزړه کې ولا پس کېدل د الله نبی فرمایي زما ټول امت به معاف کړي شي مگر هغه انسانان نه معاف کیږي چې هغه ګناه کار د ارسو کې ګوري ته په ګناه کې اخته چې بدلار باندې تیری کې سره ګناه ارسو ګوري چې لګوره پنځه دي کتري یا نور مخالفت درکې دي دغه خلق رسول الله فرمایي نه معاف کیږي او به ویلې یو په دې مجاهره کې دا معنا ده چې سړی د شپې عمل وکي او به سبا کې رب العالمین په دې باندې شپې پرده راوځي خلکو لوي چې مړه بیګاش په ما د شي کارونه وکړه د چې کومه ګناه کړو الله به پرده راوځي سه پرده د ځان نه وګرځول د شي خلق رسول الله فرمایي الله نه معاف کوي بالکل معاف کیږي نه جابر بن عبد الله فرمایي رسول الله فرمایي وکم انسان چې د کندول او وروخه یو کندای ورته انتخاب کې اې دې انسان نه بګناونه ورشي کوم چې بني اسرائیلونه وی اول هغه څوک چې زمنګ اسونه وروخه تا اسونه د خزرجانو به خلک پر له بصیرت لا د الله نبی ویل دا ټول انسانان رب العالمین معاف کړي سواد دي سور خو علاله صلح الحدیبه کې دا مسله و هغه په دې طریقه باندې دا شو شړیو چې دنه وکړو خلکو ورته ویل چې راځه رسول الله سره بیعت وکړه په جهاد او په دې کې د دنیا او د آخرت ګټه ده مړ دې بیعتونه څه جوړیږي تاسو سره بیعت کوي د محمد صلی الله علیه السلام زه چې د خپل حکم وګه ولټوم دې کې مال ګټه ده لکه ډیر دي انسانان دې دینی خبره ترغیب کا شوق کا چې راځه قرآن او سنت دې رسول الله د جهاد مسلې لا د دعوت مسلې لري او ځان لشه د شیر وړ پیدا کو دا بډې راکې دي ترجمه مولا اخلاصي دې دعوتونه نم اخلاصي دې منځون نم اخلاصي یو منځ مکړه نه چې سبل اذان را شروع شي پرې د خپل کارونه وکړو د الله نبی فرمایي وې د شي انسان له الله رب العزت یې چرته بکنه ونی وېزه کدا د خپل ورکه به ګرځي او د رسول الله د بیعت رشي معمولی غو نشه وګڼلو
عمر سے فرمای وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان يتعوذ من الجبن فنيبني ولا يلا بخیل میں مکا بزدل میں مکا الله بخیل میں مکا الله ارسل عمر مرا کوا د قبر د عذاب نه موسی د قشن د شینې د فتنې نه وکیع فرمای وې د دې دا مطلب دی یو شړې دی هغه به شرک او فتنه یا په بل ګناه کې واقع شي د انسان له بالکل الله بکنه ونی کې ځکه د الله نه بکنه وخت نه ده څه مطلب د الله نبی فرمای یلا د دې شي نه زبتا باندې پنه نه سم چې زمانه ګناه وشو دغه باره کې درنه بکنه ونه غواړم بلکې چې کله زمانه ګناه وشي په کار دا چې زبکنه وغواړم چې د شي انسان د ورځې اوی کړه د ګناه کې الله ورته بکنه کوي چې څوک بکنه د الله نه غواړي ګوره د شړې ګیریږي او دا خبره هم غلطه ده چې توبه دې بده خو چې کله پیدا شي به حمله به بده شرط په توبه کې دار چې بریزله کې کمان شو دا غره ګناه نه به منډه والي دغه ځنه به هجرت وکي زیبا د ګناه په خوا کې سولیدل او بیا دا خبره چې زماره توبه الله تعالی دا سره دروغ جن دي دا چې دروغ وي دروغ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د قیامت ورځ بر جهنم د منځنا یو څټ روږي د ور څټ به د څټ ور عنق من النار د شعور د رسول الله فرمایي له عینانی چې دا غسترګې شته قتل به کوي او د غوګونه شې هغه وردل کوي او د شبه شې خبره کوي د قیامت ورځ دا جهنم چې کله شي روان شي د میدان د حشر لا د جهنم د مزد رسول الله فرمایي یو څټ روږي او د ور څټ به سترګې مملري او شبه مملري او غوګونه ویزه بدرې کسانو باندې رب العالمین مسلط کړي بكل جبار عنید هر هغه انسان چې باطل خلق په زور باندې اړي او هر هغه انسان چې ورته دا مسله په قران او سنت کې لري او په قران او سنت کې خو ځې منل تیار نه دا مرز ګورز موږ شاو په اکثر خلکو کې موجود دي ته ورته دا خبره وکړه چې ایسړي دا خبره د رسول الله په حدیث کې ویځي نه مانه ویږي کنه پويږي قران کې قران څه چې دا صحابه مو یو ولې مو رسول مو یې نه مانه وی دا ور بدیش انسان من الله مکلف کی وبكل من دعا مع الله الها اخر اقل انسان چې هغه رب العالمین سره بل چرم आवाज کوي یا پلاني را ورسېګا وبالمصورين اواغ انسان چې هغه تصویرانو بس هغه په موبایل باندې کیمرا باندې چې په ارش باندې بغیر د ضرورت نه معنی د تشکری پاسپورت وغیرہ دا تصویر هغه جدا ده ا دین نه بده خو چې دا کم خلک تصویرانو باسي کم خلک د الله سره بده خو بل چا مرامت شوی هغه انسان چې د قران او سنت په مقابل کې کلک ودرېږي عزت کې د شي انسان باندې الله دا اور مکلف مسلط کې او ایسه به جهنم لرا کوي عنید ګور راغله بالکل توبه وباسینا عبد الله بن بشر نقل له امام محمد رسول الله له ګډ هدیه د الله نبی شو هغه چې ګونډه ماته کړو خوراک شروع کی وما ورته یا رسول الله څنګه چې جلسه په صفات باندې کېنه چې کښړې تشهود لګینی نو فقال هغه دې شی ویلي ان الله جعلني عبدا كريما الله رب العزت یو بنده زګر زولې مو عزت مند ولم يجعلني زينم ګرځولې بدمعش او معاند د شي د مغرور انسان باندې زمانه په کیفیت باندې خوراک نه کوم څه مطلب یعنی محمد رسول الله بشکره خوراکم کو بده خوراک او بده شي کیفیت باندې کې نسل کوي غلام یو عاجز انسان امام غزالی سے فرمای ودا باز انسان وړه ګناه وکړي به تور مثال یو سړی پردیس نه له وګوري ابن قیم سے فرمای پم دی یو کتل باندې د پزړه کې سل مرزونه پیدا کیږي سل خدایا ساته چې په دې ما وړه ګناه دي اصرار وکي وې د دې مثال څه لکه یو چاڅ کې وبو هغه پیوتیګه باندې په کلونو روغ ورځي نو سم خل چې هغه یو چاڅ کې وبو په دې تیګه کې ځای جوړي کني جوړي او که یو دم په دریاب راوتړي تیګه هم نه خوځي دغه شکر خرابي معمولی ګناه عبد الله ابن عباس فرمایي وې دازله به تک تو شي سر باندې نه کوي ابن مسعود سے فرمایي ګناه ورته به شي کار لکه مچ د پوجا په دې جانب کې نسو او یا د پوجا په دې جانب کې نسو دسه بنو چې لکه دا ګوره وړه ګناه ده خلک وې دا ور د بشر کو نه لګي سبب شرط سیرت بدرش کې راځي زنانه راځي رسول الله صلی الله علیه رسول الله زمانه ګناه شوی ده او هغه باندې به حج قیمین
ابو الفرج په نامه باندې عالم دی وی چې کله یو سړی ګناه کوي او دا رب العالمین نه رانشي وی دا سړی د ګوره دوکه شي فالجزاء قد يتاخر دا ګناه او دا جزاء کله کله الله رسو وقت لساتي زموږ ډیر ملګری ګناه کوي رب العالمین نه رانشي نو دا شي ګمانو کې جزاء الله ولیم الله رب دې دنیا کې نه راګيري هغه قیامت لساتي التر به شرمو باندې شرمای بل پریدینه او به دا خبر وکړه چې په دې ټول ګناهونو کې ډیره بده ګناوليه ګناه ده چې رب العالمین ورته لوی جزاء او لوی سزا مقرر کړی ده الاصرار علی الذنب چې سړی په ګناه کې اختر او توبه نو باسي اختر او توبه نو باسي دا نو ډیره خطرناک ګناه ده په دې دنیا کې دې انسان به تبعی جوړي الله به ویلې ویډر کړي سړی ګناه کوي لیکن بدن جب جوړ دی مال جب جوړ دی او دا دې شی وای چې مال خو الله سزا نه راکړي لیکن د خپل ګناه د غفلت چې به د دل قسم ته سزا ده وجه دار چې په دې دنیا کې خو به راګیر نه کې الته بچرده بچ کیږي رسول الله فرمایي دې استدراج دې څه مطلب یو سړی کوي ګناه او الله نه راګیري ودا سړی په ځمانه پوښتنه رسول الله فرمایي چې قیامت کې دې انسان حالات ډېر خراب الته به یو دم راګیریږي او د شي بس راګیریږي چې به ډېر ارمانونه وکي هیڅ پیدا به ورته ورنکي جړاګانی وکي به ویلي وې د ګناه خوان باندې نه پويږي مگر هغه انسان چې هغه د غفلت په نشه باندې نشه دي تاسو خبر لګ متوجي د ګناه ځان خپل خوان لري خوان خود د ګناه په خوان باندې هغه سړی پويږي چې هغه باندې د غفلت نشه راغله ده بالکل د الله نه غافل دی پکې شک هم نه دی دانو د ګناه نه پويږي او کم سړی چې ګناه کوي حتی بعض صحابه به کوم خبره وکړي به ویلي چې زمونږ د دې خبرو علاج پم دې خبره باندې چې رب العالمین په دلاره کې د ځانونو ټوټه کونو بعد دغه موږ به بچ او ما غشي به وشي چې ځانونه شهیدان کړ هغه به دې پوهیده چې الله څومره غوسه کیږي څومره خفه کیږي دا موږ یو نه جوړې د دې وجه نه یو اثر کې راغلي وی چې کله انسان ګناه کوي د دلوي سزا د رب العالمین فرمایي جزاء ورکوما دا عبادت کې په خوند نه پويږي کله چې موږ بندگی کوو د عبادت پر خوان باندې پوه نه شو دا د الله د خوانه موږ له سزا د الله به راګيري به ویلي من تامل وکم سړی چې هغه سوچ وکړي د ګناګارانو په اخر عاقبت باندې چې دا ډیر بد عاقبت دی په دې طریقه باندې چې په ورځ قیامت باندې دا په تورتمونو کې راګير دي د ګناګاران چې د ګناه کړو توبه نه دي ګناه کړو توبه نه دي او به ویلي ایز مارونه پوهه شي څوک چې زما نصیحت قبلې غدا نصیحت ته دې ګناهونو د بار ډېر تاثیرات دي بد هغه تر دې پورې چې هم خوان پیدا کوي او خوان پیدا کوي او خوان پیدا اخر دا ټول له ګناګار شي هیڅ به پوهیږي چې دا ګناه چرته دا کنه دا ابن حجر اسقلانی فرمایي مشرین دا معنا يعلمون ان من تاب الله عليه ثم لا يستغفرونه توجه یو سړی په دې پیږي کمانه ګناه وشي زه الله نه بکنه وغواړم الله ما معاف کوي خو لیکن سر دې علم نه بهم د الله نه بکنه نه غواړي د قشړې برباد شو دا نو د شي برباد شي د الله په قهر کې راګیر دی دله په نامه باندې سړی دی یو ورځ مې خوب ولید یو چا بوتلم یو تورتم کوټې لا او داغه نور څه به بل دروازه او به بل کوټې لا چې ګورم اسما پلار پاکیزه کې نه شو د سره بری زنګون باندې خو درو یو مال ویله بچیا چې څومره ګناهونه ما کړی رب العالمین دغه ټول سزا مال راکړه کاغه مې دروغ ویلې دي کاغه مې بل خبره کړې کبل باځه حکم او بدا ویلې وی المعصيه بعد المعصيه اخاب المعصيه توجه دي خبره لا دا نو ډېر خطرناک خبره ده چې کله دي ګناه وکړه او د دې ګناه پسې بل ګناه وکړه ته پوه شو بده باندې چې وس رب العالمین زراګي رکړه یو سړی دی هغه نه ګناه وشو متصل توبه وسه بس دغه غټله خو تا چې و ګناه وکړې دي ګناه پسې بل ګناه چې تا وکړه دا ستاسو اولنۍ ګناه سزا ده الله دې مشه به وردن نه کوي به درو باسي نه ولذین روباسي به محمد رسول الله خبره ته متوجه ده چې الله دې برباد کا بینو دې څه خیر دی چې رسول الله تعالی و چې الله دې برباد کا چرته ودا سره به خیر پیدا کی هیڅ چرته به پیدا نه کی د ګناه نور څه بل ګناه ده ګناه سزا الله تعالی درکړه تر دې پوري علماء دا خبره ذکر کړې ده قطاده سے فرمایي چې ایاکم والاسرار اے خلکو ځانو ساتي دې خبره چې په دې ګناه باندې تاسو مشواله کوي
دا پوخانی خلک رب العالمین ټول برباد کړو په دې وجه باندې چې هغه به ګناه کول او اصرار به کوي ګناه به کول اصرار به کوي الله به تاسو برباد کړي تر دې چې مرګ ورته راغی حسن بصری فرمایي چې شړې ګناه لري قصدن ودا په ګناه باندې دوام دی او زئیس ابن اشا خبره کړې وی چې کله یو شړې ګناه وکړي دا ګناه دلته معمول غونې کار شي ته پوښه بده باندې چې دا په ګناه کې اصرار وکړي رسول الله فرمایي چې دا شړې د الله برباد کړي دا د الله تاسو نشي ا دې ګناه باندې دوام کول ک دروغ دی ک بد نظری دا ک غیبت ته ک زنا دا ک قتل له قبل یو څو نقصان نه ځان سره والي دی یو دا چې رب العالمین به د خپل ځان نه وشړي یوسف علی السلام د زلیخا ویلي ورته ما خو لاش حي طلاق وینا قال معاذ الله ورانه دې شه وکستا خو د رنجې شم د رب العالمین نه لري کېږي او الله نه چې کله لری شم به زبر بربادېږم دلیل به دې باندې چې کله شړې په ګناه باندې مشواله کوي دې شړې د الله رحمانه د اعلان دی چې ما د خپل دربار نه وشړلې چې موږ تاسو څوک معمولی غونې سړې هغه موږ تاسو له چې لکه مرزه څومره خپاو چې الله څنګه خپاو نه بیل نور څه پاتې شو بل خبره الله رب العزت او ملائک چې کوم انسان په دې ګناه باندې مشواله کوي د شي انسان له ملائکه غوسه دي چې الله دې برباد کا او رب العالمین مرته غوسه دي الله ملائکه کله غوسه شونه به انسان برباد شي دریم نقصان دار چې بده شي انسان باندې شیطانان ک جنی شیطانان دي ک انسي شیطانان دا ټول باندې مسلط کیږي د ابلیس په جال کې چراغ لې قران کې رب العالمین فرمایي چې اخر نتیجه به کفر دی به کافر کوي ابلیس در باندې کله مقرر شو او بل نشانه نقصان به دار چې د شي انسان به دا نیک عمل ورته دروند معلومیږي د دعا نه به غافل شي دا او د شي عمل چې کله انسان کې دا ګناه او ګناه دا زړه راکې شر وي څوک اخر کم خلاړ شو دا ځونه زمون بالکل مشه قید دي الله ورته دا زړه قید کې الله یو څوک زمانه مخ واړي زماره ذکر نه دا ژوند پر اتنګ کو او بل نه شامه مسله ده د شي انسان له دا دنیا ډیره غټه کاری چې اوس پیسې څنګه پیدا کو منصب څنګه پیدا کو قران کې رب العالمین فرمایي د دې مثالي مثال چې لکه شپه الله چې تعالی سپه ویل نور لکه پاتې شو کمال دار چې رب العالمین موږ تاسو خپل اولیاء وای ا دې ګناه د وجنه چې هغه بلعم بن باورام ګناه وکړو به په اصرار وکي اصرار دوام الله ویل د دې مثال په شان د سپې دی ابن قیم به فرمایي په اعلام المواقعین کې د سپه ورته ویل په خپل جنس حمله کوي مردار ورته کخاري سره میشه کتنی ولي او کتیګه ورته وړاندې ورغ ورته هغه په شمنډه اخلي کله کله ودرېږي د خپل خاص اندام ودا بوي کې شي خراب کارونه ته شاګر شي او چې کله د شي سړی مړ شي یاد ساته د غضب ملایکی د شړی سره مخامخ کېږي تا ګناه کول او همیشه دی ګناه کول او همیشه وز موږ شرط بچ کېږي رسول الله فرمایي د شي ملایک دی چې د سترګې دومره غټي لکه د قلعي دی ګناه او دا غاکونه د شي خطرناک دي لکه شډل غوي کوي چې دا شکل در باندې راشي په قبر کې نو به بل څه صورت حالي او بل چې کله انسان ګناه وکړي به سه مشواله په وکي دا دلیل نه بده باندې چې د په ایمان کې نقصان دی او عقل کمزور دی د قیامت ورځ به د سړی رب العالمین راولو دي چپ طرف والا خلک کې به ودري اصحاب الشمال او ډېر خطرناک نقصان دی چې د شي انسان د مسلمانانو په سترګو کې ډېر به سپک معلومیږي او تاسو دا وګورئ مړ ودا دروغجن راغی دا پلانې راغی او د شي انسان په دې سر باندې بس ذلت رب العالمین کې دی حسن بصری فرمای اگر کدا په دې شو خانو د شي کچلو باندې سور شي چې د ورېخمو کپڑے ور باندې چولې شي وي الله به ذلیل ساتي نو الغرض حاصل دا دریس او شپته خو نه د رسول الله فرمایي چې بده کې چا ایسه کمایسه بچا کې موجوده شو الله به جنت لبوږي په دې خوونه کې باسي مثبت او باسي منفي یو پکې منفي دار چې کله انسان ګناو کې په دې باندې دوام کوي د شي انسان به الله د جنت نه محرومي او ذلیل کوي به رب العالمین دې زموږ وسوس درشي ټول ګناهونه معاف او رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین